السلام علیکم ګران شاګردانو راځو چې شروع جوړ بس راځو د نن سبق چې دغه په انګلیش کې د ورب درې فارم زده کړي دا هم یو ډیر بنیادی انګلیش دی داسې انګلیش په ورځني ژوند کې ډیر استعمالیږي کله چې یو شاګرد ټنسونه زده کړي په ټنسو کې بیا د دې وربو زده کول لازمي کله چې ټنسونه زده کړي یوه بله مسله سټوډنټ لپاره دا چې درې فارم زده کړي د ورب ده ځکه په مختلفو ټنسو کې مختلف فارمان په باز کې اول په باز سکند باز کې ترډ فارم استعمالیږي نو ځکه د دې زده کول چې دي هغه لازمي دي راځئ دا راسره زده کړئ دې تر څنګ به تاسو نوي وړزونه زده کړئ تلفظ به زده کړئ معنا یې دا به زده کړئ مسلیډ مسلیډ بېلارې کول مسلیډ بېلارې کړل مسلیډ بېلارې کړی دی مسټیک غلطي کول تېروتنه کول مسټیک غلطي یې وکړه مسټیکن غلطي یې کړې ده نیډ ضرورت ورته کېدل اړتیا ورته درلودل نیډډ اړتیا ورته ودرلودل نیډډ هغه رقم دا تټ فارم دی نوټ په یادول چې موږ چاته دا خبره سره نوټ کړه نوټډ دلته د ډي پر ځای اف راغلی دی نوټ یې کړل نوټډ په یاد یې کړل نیګلیټ غفلت کول نیګلیټډ غفلت یې وکړي نیګلیټډ غفلت یې کړی دی